السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو خدای دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. دوستانو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم چې تاسو څنګه کولی سئ چې د خپل فیسبوک اکاونټ له هیکرانو څخه محفوظه کړئ. دوستانو که چیرې تاسو بیریږئ چې ستاسو فیسبوک آی ډي به هیکران در هیک کړي، نو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دوه داسې سیټینګونه در وښیم که چیرې تاسو دغه سیټینګونه په خپل موبایل کې وکړئ، بیا به یو هیکر هم نشي کولی چې ستاسو د فیسبوک آی ډي در هیک کړي. نو دوستانو دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. ځو دا ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو تر ویډیو شروع کولو مخکې چیرې تاسو ویډیو لایک کړی نه وي، مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او دغه رقم یې له خپل ملګرو سره خامخا شیر کړئ. او که چیرې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو مهرباني سره وکړئ په دا سور سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ، زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ورسره په دغه ګنټۍ نښان باندې لازمي کلیک وکړئ تر څو موږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې اول در ورسیږي. نو دوستانو د دې لپاره به تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې فیسبوک اکاونټ خلاص کړئ. کله چې تاسو په خپل موبایل کې فیسبوک اکاونټ خلاص کړئ، اوس که دوستانو چیرې تاسو بیریږئ چې زموږ فیسبوک آی ډي به خلک را هیک کړي، نو دوستانو د دې لپاره به صرف تاسو په خپل موبایل کې دوه سیټینګونه وکړئ، یعنې په خپل فیسبوک اکاونټ کې به تاسو دوه سیټینګونه وکړئ. اول سیټینګ دوستانو د دې لپاره به تاسو خپل پروفایل ته راسئ، دا کوم پروفایل چې ده دغه به تاسو لاک کړئ، بیا به یو څوک هم نشي کولی چې ستاسو پروفایل سیو کړي. نو دوستانو کله چې یو هیکر ستاسو آی ډي در هیکوي، هغه اوله وار راځي ستاسو پروفایل سیو کړي، بعد کې بیا هغه ستاسو آی ډي هیکولی سي. نو دلته به تاسو راسئ خپل پروفایل به لاک کړئ، تاسو په پروفایل باندې کلیک وکړئ. ګوره دوستانو کله چې تاسو په پروفایل باندې کلیک وکړئ، ایډ پرینسو ټیک ان یور پروفایل ویډیوسو، دغه رقم سلیکټ پروفایل ویډیوسو، سلیکټ پروفایل پکچرسو، ویو پروفایل پکچرسو، ګوره ټرن اون د پروفایل پکچر ګارډ، دغه اپشن به تاسو په خپل موبایل کې اون کړئ. دغه به ستاسو موبایل کې اپ وي، تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، دغه اپشن به تاسو اون کړئ، دغه رقم به تاسو نیکس بټن ووهئ او دغه به تاسو سیو کړئ. کله چې دغه دوستانو تاسو سیو کړئ، اوس به یو څوک هم نشي کولی چې ستاسو پروفایل سیو کړي. دغه اولنی سیټینګ سو. دغه رقم دویم سیټینګ لپاره به دوستانو تاسو په دغه اپشن باندې کلیک وکړئ، په پروفایل باندې دغه رقم به تاسو سیټینګ اینډ پریویسي ته راسئ. کله چې دوستانو تاسو سیټینګ اینډ پریویسي ته راسئ، تاسو په سیټینګ باندې کلیک وکړئ او دغه رقم دوستانو بیا به تاسو راسئ سیکیورټي اینډ لوګین ته. کله چې دوستانو تاسو سیکیورټي اینډ لوګین ته راسئ، لاندې به تاسو د یوز ټو فیکټر اپشن چې ده، دغه اپشن به هم تاسو په خپل موبایل کې اون کړئ. کله چې دغه اپشن تاسو په خپل موبایل کې اون کړئ، بیا که هر هیکر راسي او وغواړي چې ستاسو آی ډي در هیک کړي، نو هغه به نشي کولی چې ستاسو آی ډي هیک کړي. نو دوستانو ډېر ښایسته او خوندور سیټینګونه دي، ډېر لازمي سیټینګونه دي. که هر یو غواړي چې خپله آی ډي له هیکرانو څخه محفوظه کړي، نو باید دغه دوه سیټینګونه خامخا په خپل موبایل کې وکړي. نو دوستانو که مې ویډیو خوښ شوې وي، ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره یې خامخا شیر کړئ او د رقم ته نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ دغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو دوستانو که کومه پوښتنه لرئ، کومې ویډیو ته مو ضرورت وي، موږ ته لاندې په کمنټس کې ووایاست، تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړ کړو. نو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.